ټول ته ښه راغلاست وایم. هرکلی مو کوم چې په خیر راغلي وئ. ډېره مننه کوم. خوشحاله یم چې نن ورځ یوه ډېره مهمه فرهنګي غونډه لرو. دقیقا کډوالي کتاب د اوسنیو واقعیتو یو له اجابات نه دی چې باید په دغه وخت کې په دغه موضوع باید یو تحقیق شوی وای. بنان له وطنیانو سره نه ډېره مننه کوو چې په دغه برخه کې خپل ریسرچ کړی دی. او بل اساسي خبره دا ده چې متاسفانه پښتو ژبه نهایت زیات ساینس او د کلتوري بډاینې ته زیاته اړتیا لري. نو دغه پنځونه یې ډېره د قدر وړ ده او موږ یې ستاینه کوو. علاوه پر دې څرنګه چې مومن صاحب د کتاب هغه چارچوکاټ تشریح کړه چې دا څنګه یو جوړښت لري، د هغې په اساس او په دې کې هغه کوم مهم مسایل چې مطرح شوي دي هغه ګواښونه دي، ننګونې، تمې، واقعیتونه. او جالبه خو دا ده چې د افغانانو سره په دې اړه مرکې شوي دي چې دوی نن ورځ په دې هېواد کې نشته دي او بهر دي، او د دوی هغه عاطفي احساسات ډېر ځورونکي دي کله چې د دوی سره ځینې مرکې شوي دي او دوی چې د دوی ټولنې نه کوم ځور ویني او دوی چې په هغو ټولنه کې دي یا هلته تولد شوي دي او د دې ځای نه دوی کوم درک نه لري، نو هغه فاصلې او په مجموع کې دغه د کډوالۍ هغه چې یو ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي بحران دی یوې جامعې ته، نو هغه تصویرونه ډېر ښه وړاندې شوي دي او دغه کتاب ته یې ډېر قوت په دې ورکړی دی چې ښه څېړنه کې شوې ده. او علاوه د دې نه د یوه څېړونکي په توګه د دغه یو کوچنی ګام بللی دی، لکه آرمسترانګ چې کله سپوږمۍ ته ختلی وه هغوی ویلي وو چې د انسان یو ډېر کوچنی ګام دی چې ده را وړاندې واخیسته. نو دا د ده هغه بزرګي وه چې په دې کې دا وښودله چې یعنې ته دو نور هم د تحقیقات امکان شته او کولی شو چې دو ته نور هم وده ورکړو. نو په دې اساس هغه آرمسترانګ دغه یو ښه پوخ کار دا وکړه چې د انسان ته دغه نور هم چانس ورکړه چې یعنې نور هم پراختیا ته په کائناتو کې امکانات شته چې موږ نور هم باید وړاندې لاړ شو، نور کار هم وکړو. دویمه خوبي دا وه چې دی هم نورو څېړونکو ته د قدر وړ شه، ځکه چې ده هغه خپله بزرګي وښودله او په ځان یې کیسه تمامه نه کړه چې دا د ما نهایي کار دی او بل به داسې کس یعنې پیدا نه شي. نو په دې اساس د یوه څېړونکي لپاره دا یو ډېر لوی ویاړ دی چې په دغه برخه کې د یوې مقدمې په توګه د خپل هغه کومې هڅې چې کړي دي د هغې یادونه وکړم. بله اساسي خبره چې د کتاب په جوړښت کې شوې ده یو دا دی چې د کتاب حجم محدود دی چې په کم وخت کې لوستل کېدلی شي او دا د موږ او تاسو د مطالعې او حوصلې ته په کتو یو مناسب حجم دی چې یعنې کولی شو هغو ته رسیدګي وکړو. خو بیا هم یعنې په پښتو لوستونکو کې چې پښتو ژبه لوستون کوي دوی کې هم اوس دغه ظرفیت او کیفیت پیدا شوی دی چې د لوړو حجمو کتابونه ولولي، ځکه وروستیو کې ځینې پښتو ناولونه چې لوی حجم لري یعنې ته 100 صفحې زیاتې دي، لوستونکي یې ښه شوي دي زیات دي. علاوه د دې نه په دې کې موږ یادونه کولی شو چې یوه نیکمرغي دا ده چې خوشبختانه پښتو ژبې ته ډېر ښه آثار ژباړل شوي دي او په دې سره دغه د ژبې تقویت یې بډایه کړی دی او هغه کوم تشویش چې 10 کاله مخکې یا 15 کاله مخکې د موږ او تاسو د پښتو په ارتباط درلوده له نیکه مرغه هغه اوس ورک شوی دی. که موږ نن ورځ په چټ جی بي ټي کوم فعالیت کوو او د هغو ژبه وینو نهایت زیات خوشحاله کیږو، که څه هم په پښتو کې له ابتدا نه ډېر کار نه دی شوی یا واکمنو په دغه برخه کې ډېر غفلت کړی دی چې باید بنیادي کار ورته شوی وای. خو بیا هم د ځوانانو هڅې نهایت زیات د ستاینې دي چې دغه بهیر ګړندی پاتې شوله او نن ورځ چې کوم ویب سایټونه په پښتو چلیږي تر زیات حده پورې یعنې دغه ژبه تر اوسه په تشویقي حالت کې ده، خو بزنس ته نه ده وتلې، واکمنۍ ته نه ده وتلې. امید او هیله همدا ده چې دا د اقتصاد ژبه شي او په دې کې علاوه د خپلو پښتو ژبه لوستونکي نه غیر کسان دوی ته کار وکړي. دا به ډېر د ویاړ ځای وي او دا د موږ په بنیادي کارو سره او د دولت په دقیقه او ستراتیژیکه توجه سره دا کار کېدای شي. بل زه د یوه کتاب فروش په توګه باید دغه معلومات تاسو سره شریکم چې په دې وروستیو کې کله چې په هېواد کې سیاسي او صحي تحولات راغله لکه وبا چې وه
او بیا سیاسي تحولات راغلل، دغه په روانو چارو منفي اغېز وکړه او ټکنۍ شولې. خو بیا هم زموږ په خپلو هڅو سره او همدارنګه د دولت کوم ملاتړ چې و چې هغه نندارتونونه وو، په هغې سره تقریبا دغه بهیر په بیرته 70 سلنه احیا شوی دی، چې نن ورځ د کتاب لوستونکي له نیکه مرغه په ولایاتو کې زیات شوي دي. د کتاب چاپ بهیر ښه شوی دی، یعنې 70 سلنه موږ په دې باوري یو چې د کتاب بهیر ښه شوی دی او تر ډېره په ولایاتو کې کتابونه زیات لوستل کېږي، که څه هم مخکې دغه بهیر نهایت کم و. شاید دلیل فرق ولري، یا به اقتصادي مشکلات و یا به د امنیت نشتون و. خو که څه هم که موږ یوه ابتدایي سروې وکړو یا یوه مقایسه وکړو، لکه څنګه چې د امنیت سره په هیواد کې د زراعت جغرافیه پراخه شوه، نو زموږ هیله هم دا ده چې باید په فرهنګي لحاظ هم باید د جغرافیه پراخه شي، او دا هغه وخت کېدلی شي چې کله موږ په ټول هیواد کې په متوازن انکشاف باور ولرو او دوی ته متحد وو چې دوی ته بنسټونه جوړ کړو. که دا بنسټونه ورته جوړ شي، یعنې هدف مې دا دی چې د فرهنګي ستراتیژۍ په رڼا کې که موږ کتابتونونه ولرو په هر ځای کې او هر چا ته د لاسرسي وړ وي او هغه مجهز کتابتونونه وي چې په هغو کې د هیواد هر وګړی د هغو نه استفاده وکړی شي. که هغه یو استثنایي کس د جامعې هم وي، یا سترګې ونه ویني، یا د لیدلو مشکل ولیدي، نو دی هم باید دې ته دغه زمینه مساعده وي چې دی د دې نه استفاده وکړی شي او مطالعه وکړی شي. په دې برخه کې بل کار چې افسوس کړی دی، یعنې هغه کسان چې کتاب لوستلی هم نشي، موږ د زمینه ورته مساعده کړې ده چې کتابونه ولوستی شي. هغه موږ تر ډېره کتابونه غږیز کړي دي او دا هم په وړیا توګه په یوټیوب کې اپلوډ کړي دي. کولی شي دا کسان د دو کتابونه استفاده وکړه. که یو څوک په کور کې کار کوي یا دهقاني کوي یا موټر ته ناست وي، نو دو غږیزو کتابو د هغو افکار نه استفاده کړی شي او کولی شي چې د هغه خپل ذهنیت په دې څنګه چې کې ټاکل شوی دی هغې لارې ته برابر کړي. تاسو ډېر نه ډېره مننه کوم. خوشحاله اوسئ. ټول ته ښه راغلاست. بیا هم کور ودان. زما لپاره به سخت وي، فکر کوم ستاسو په وړاندې زه وغږېږم، ځکه زه فکر کوم چې زما پوهه تر هغه په هغه سطح کې نه ده چې ستاسو په وړاندې وغږېږم. خو یوه لویه مهرباني چې ما خپل په لیکنه کې هم دا یادونه ورته کړې ده او انشاءالله نشر به هم سي، هغه دا ده چې زما پر شاوخوا باندې داسې انسانان دي چې هغه کتاب لوستونکي دي، کتاب خوښوي، لیکوالان دي او بیرته ما هم هڅوي چې هڅه وکړم. یو له هغوی څخه مومند صاحب دی. زه هرات ته تلم، زموږ کور هرات کې دی، بیا دننه په هرات کې هم نه دی، بیا لرې سیمه کې دی، ترونډۍ په نامه باندې دی، د ترکمنستان پر مرز باندې. هلته مکتب نسته، زما خویندې لاسرسی نه لري زده کړو ته چې یا مکتب ته ولاړ سي، نو هېڅ ډول هېڅ کله هم تر اوسه مکتب ته نه دي تللي. د هغوی یوازینی ارمان هم دا دی چې یوه ورځ ولاړ سي، په صنف کې کښېني پر چوکۍ باندې او تخته وګوري او د تر څنګ استاد ورته ودرېږي، لیکچر ورته ورکړي. د هغوی یوازینی ارمان دا دی. بیا زه چې هر ځل ځم یوازې کتابونه ورته وړم او دا خبره 15 کاله وړاندې راته کړې وه. بیا ما خپل پر فیسبوک باندې هم دا خاطره لیکلې وه چې موږ ته جامې مه راوړه، موږ ته کتاب راوړه. د هغه نه وروسته زه کتاب وړم، غټ پلاستیک وړم، ډکوم یې، ور وړم یې، دې خوا چې راځم 3 کتابونه م له خلاصې وي. نو ما زنګ ووایه اکسوس ته، ورته ویل چې د کتاب ښار کتاب ماته راکوي او راوایستوي، او دوی 3 ځلې مخکې هم فرمایش ورکړی و زما خویندې چې دا کتاب ماته راوړي. ما سمه ده. بل ځل مې د یاده وتلی و. نو چې زنګ مې ووایه چې کتاب راته راوي، بیا همزمان متصل مومند صاحب مسیج وکړي، که تېروتنه ونه کړم، ویل چې ودان ادرس ماته راولېږه چې زه یو ډالۍ درلېږم. بیا ما ورته چې سمه ده. یو کتاب مې غوښتی و، 2 کتابه راته راغله. بیا زه ډېر خوشحاله شوم په دې باندې چې ما ډېره ارزښتمنده ډالۍ ترلاسه کړه. په ظاهر کې وخت ما یو څه دغه مې هم کوي، قضاوت مې هم کوي چې شاید ډېر جالب کتاب نه وي. یو خو متاسفانه د مهران مدیري خبره، یو له 6 تاثیرگذارو څیرو څخه دی په ایران کې. هغه وایي کاش کتاب خواندن مد بود در کشور ما. نو کاش که زموږ په ټولنه کې کتاب لوستل مود وای. او یو بل استاد مې دی، ما د ښه ژوند یا د خلاقانه ژوند درس ورسره لوستی دی، شهسوار حسین نومیږي. تېره یکشنبې مې صنف خلاص ورسره آنلاین درس ورسره وایم. هغه وایي که یو څوک په ریاکارانه ډول هم په ټولنه کې کتاب وایي او ځان ښیي چې زه کتاب لولم، دا یو هنر دی، دا ډېر ښه کار دی، واته که په ریا مې په کتاب لوستلو کې.
د دې کتاب خاطره په دې خاطر ماته ډېره جالبه ده چې تر اوسه لیکوال یې زه نه پېژنم چې څوک دی او د دې تر څنګ د ظاهره مې هم قضاوت کوي. درېیمه خبره دا ده چې موږ په ټولنه کې متاسفانه داسې فرهنګ هم نشته چې هره ورځ تا د اقل باید 10 دقیقې کتاب ووایه. او تر ټولو بله مهمه خبره دا ده چې زه ولاړم کلي ته دې خوا چې راتلمه ما نیت دا و چې دا په هلته خلاص کړم بشپړ یې کړم بیا خپل خویندو ته وسپارم بیا راسم کابل ته ولې متاسفانه خلاص مې نه کوي ځکه ما چې به کتاب راواخیستی یو کتاب مې هلته خلاص کوي The Practicing Power of Now د اوس واک کارول کریم حیدري ژباړلی دی هغه مې خلاص کوي ولې بل ته پرې نه ژولم خویندو وایي چې نه به وایه بیا د کلي چې مې حرکت راوکړی زموږ د کلي څو تر هراته پورې 1 ساعت و 20 دقیقې لار ده 1 ساعت و 20 دقیقې زه و پلار مې څنګ پر څنګ ناست وو یوه ډېره جالبه کیسه هم روانه وه چې یوه ښځه د ایران څخه غلا کړې وه افغانستان ته یې راوړې وه هغه کیسه مې هم اورېدله او دا کتاب مې هم لوستی دا مې بشپړ کړی شپه مې هرات کې وکړه سهار وختي کې چې رالم دغه ته میدان ته د میدان وروسته د نن په الوتکه کې ما ډوډۍ هېڅ ونه خوړله راورسېدلم کابل ته بیا هم نه و خلاص فکر کوم چې 10 پاڼې خلاصې وې پاتې وې د میدانه څو تر دفتره پورې پر خلاصېدو باندې و لا هم خلاص نه سو مازدیګر لمونځ مې وکړی ما مخکې دی چې زه خپل ځان تازه کړم باید کتاب خلاص کړم کتاب مې خلاص کړ بیا ووتلم ځکه همزمان ملګری مې راته په تم و چې کیسه مې ډېرې اوږده نیسي او ډېرې خاطرې نیسي او دغه مجلس بې معنا نیسي او زما خبرې اوږدې نیسي غواړم دا ووایم چې متاسفانه موږ دغه فرهنګ باید زده کړو ما ډېری کتابونه په ټکسي کې په ترمینال کې په دوی کې مې یا خلاص کړي دي یا مې بشپړ کړي دي په ټوله کې مې مقاله ورباندې لیکلي د سټیو کول کتاب اس ریاست کې تېره وطن ونه کړم 200 کتاب دی دغه دی پاڼې دی هغه ما په الوتکه کې خلاص کړي یعنې ډېری کتابونه مې په الوتکه کې په ټکسي کې خلاص کړي دي دا یو اړخ ته دغه دی د دې کتاب ارزښت زما لپاره ډېر کوي بله خبره ما هم زمان د 2 ملګرو سره مې مرکه وکړه د دې کتاب لپاره چې زه مقاله ورباندې ولیکم هغه سره زه یو ځای اوسېدلی یم په مکرویانو کې هغه یو څه لږ په کورونا کې یو څه ستونزه ورته پیدا سوه یو څه ډپریس سو بیا هغه د کتاب لوستلو سره ستونزه درلودله د هغوی په کور کې سنوها و نو هغه ما په غلا لوستی چې کله به دی نه و بیا به زه ورتلم ژر ژر به مې لوستی بیا چې به یې ویل چې ودان ته کتاب وایه کله کله به مې کتاب راڅخه غورځوئ بیا چې نه بیا به ما دیګ کوئ ځکه 2 نفر هلته اوسېدلو دیګ چې مې کوئ هلته به مې کتاب ایښود دی خو به مې مثلا پیاز یو شی به مې میده کوئ دا په دې دا زه نه ښیم چې زه ډېر کتاب خوانه انسان یم زه ډېر کتاب وایم نه اړتیا ده چې موږ باید ولولو یو شی چې غواړې ټولنې ته ورکړې باید اول یې زده کړې ویې وایه او بیا ټولنې ته شان ورکړې نو د هغه سره مرکه کوله هغه دلته په کابل کې متاسفانه خوشحاله نه و پیسې یو څه پیدا کړي وو متاسفانه اول خو هېڅ پیسې نه درلودلې شاید ما غږ واوري بیا وروسته له هغه چې پیسې پیدا کړې بیا افغانستان ورته سور ورسو یو ډول بیا غوښته چې د افغانستان څخه ووځي نفر پیسې غیر قانوني تقریبا فکر وکړئ تر 10,000 ډالر چې ممکن د لیکوال لپاره دا هم جالب وي دا ټولې کړې ولاړې ایران ته او په ایران کې متاسفانه هلته ونیول سو او دونه هوښیار و ځیرک و چې د ایران د حکومت څخه ځان ایستل ډېر غټ کار دی د هغوی څخه یې هم ځان وایستی بېرته راوګرځېدی افغانستان ته بیا هم لاس یې ونیسته چې مثلا زه به په افغانستان کې پاتې کېږم نه هېڅکله دا فکر نه کوئ هم وروره تا په ارګ کې کار کوئ هم دې مثلا فکر کوئ پیسې درلودلې هم تا اړتیا نه درلودل تازه هم کورنۍ راغلی خو د کورنۍ سره هم اوسېدی مور پلار دې هم در سره دي نو ته څه غواړې ولاړ سې بهر ته بالاخره د افغانستان اسلامي امارات بیرته واکمن سو او رالی افغانستان ته بیا خو بیخي یې دلته مثلا فکر کوئ چې زما وضعیت دلته نه ښه کېږي ولاړی مقدونیې ته مقدونیې کې تقریبا 1 کال هلته اوسېدی ما هره ورځ خبرې ورسره کولې وضعیت یې ډېر خراب و بې نهایت او دلته خو هم آلریډي نفر ډپریس و هلته یې بیخي وضعیت خراب سو قسم ملګري ورسره وه خو متاسفانه وضعیت یې خراب و ولاړی ورسېدی کاناډا ته اوس تازه چې ما خبرې ورسره کولې او دا کتاب یې هم خلاص کړی و او ګڼې تجربې مې ځینې راخیستې وې او په دې کتاب کې ویل سوي وو چې صحیح ده مثلا ما اول په دې انتقادي فکر پر دې کتاب باندې کوي چې مثلا لیکوال غواړي دې ته ورسېږي چې تاسو په افغانستان کې پاتې سئ او مثلا داسې حکومت راغلی دی او دلته پاتې کېدل ښه دي نه بېرته به زه به بل خواته هم بیولم ویل به یې راته چې که ولاړ سې بهر صحیح ده مثلا ګټې پکښې سته خو ته خپل هویت ته لاس ورکوې متاسفانه اوس په همدغسې بحراني وضعیت کې دی نه ځان کولی سي کاناډایي وښیي نه ځان کولی سي افغان وښیي چې دقیقا په دې کتاب کې همدغسې موضوع رامنځته سوې ده بیا که مو غوښتل په لیکنې کې کولی سي چې وګورئ چې ما چې راخیستی دي
دویم برخه د یو بل ملګري سره مې مرکه وکړه. تازه زما یو همکار و، ډېر خوش اخلاقه انسان دی او زه همیشه مثبت انرژي ځینې اخلم. دی 15 کاله مخکې ولاړی اوکلند ته، نیوزیلند ته، هلته ښځه وکړه، مثلا مېرمنې وغوښتې. بیا دا ما همیشه غوښتل چې مثلا د افغانستان څخه ووځي، ولې دا فکر نه کوئ که یو ورځ ځي د کومو ننګونو سره مخامخ کېږي. زه فکر کوم تر ډېرو ننګونو سره مخامخ سو او پخپله غوښتل چې له بد وضعیت سره مثلا مخامخ سي. یعنې خپله ټاکنه زموږ په لاس کې ده. زه تصمیم نیسم چې په افغانستان کې واوسم یا بهر واوسم. نو دی چې ولاړی اوکلند ته، په اوکلند کې کار شروع کوي او د دې ترڅنګ خپل د کورنۍ سره بالاخره وضعیت ښه سو او اوس راګرځېدلی دی، تازه راغلی دی. فکر وکړئ 18 ورځې کېږي افغانستان کې دی. ما پرون سهار ورسره وکتل، چای مې ورسره وڅښلې او ما غوښتل چې همدغسې یو انسان پیدا کړم. د هغوی سره مې خبرې وکړې. ما یوازې 2 پوښتنې ځینې وکړې چې یو څو ګټې راته یاد کړي دغه ځای او بدیان یې راته یاد کړي. اول به ګټې یاد کړم، بیا به تاوانونو ته ولاړ شم. اول تاوانونه جالبه دا ده چې زموږ یو ملګری و، هغه د 15 ګټې یادې کړې. کله چې د تاوانونو خبر راغله وایي زه ولاړم نور، وایي زه نه غواړم چې پاتې شم د منفي شیان واورم. زه به اول منفي راواخلم، صحیح دی. زه به د هغوی برعکس کار وکړم. څو منفي شیان یا بدیان شیان بدي یې درلودله، وایي تاسو هلته دوست نسئ پیدا کولی. متاسفانه په بهر کې دوست پیدا کول ډېر سخت دی او فکر کوم په دې کتاب کې مې یادونه سوی و چې یوه مور یو زوی په افغانستان کې پیدا سوی و، بل زوی په فرانسه کې پیدا سوی و. هغه فرانسوی، یعنې چې زوی چې په فرانسه کې پیدا سوی و، هغه هلته فرانسوي دوستان هم نسو پیدا کولی. که پیدا کړي هم دي، مثلا هغوی به د کرسمس فکر وکړئ لمانځي، موږ اختر لمانځو، هغه د اختر په معنا باندې نه پوهېږي او د افغانستان دودونه دا شیان ورته بې معنا ښکاري. ولې هغه کسان چې تازه ځي د افغانستان څخه، هغوی ته کالي مثلا فکر وکړئ دغه زرغونه و شنه و سره و دا رنګونه ورته معنا لري، ولې هغه ته هېڅ معنا نه لري، هغه ته فرانسوي فرهنګ معناداره دی. نو هغه په دوه وړونه بحراني حالتونو کې او دغه بل ورور چې په افغانستان کې پیدا سوی او تللی دی فرانسې ته، هلته هغه ځان نسي پیدا کولی او همیشه یې زړه د افغانستان پسې سوځي. نو دا هم دا او د ښه دوست خبره سوه. بله خبره دا ده چې لکه څنګه چې د خبر سره پر دې باندې بحث وسو او خبره یې راسره اوږده کړه او هېڅ دا خبره نه یې لکوله. وایي ودان ته هېڅ وخت نسې کولی چې هغه ځای خپل خاوره وګڼې. وایي زما همیشه هیله دا وه چې زه د کابل پوهنتون شاوخوا هغه کومې پیسې چې مې درلودلې هغه هلته ځان ته کور واخلم، یو بلاک واخلم او ژوند وکړم او د کابل پوهنتون څخه تازه هوا واخلم. او زه د کارتچار یا په ټوله کې د مکرویان او په ټوله کې مثلا د کابل پوهنتون سره ذهني تړاو لرم. فکر وکړم مثلا که زه خپل کلي ته ځم، خوست ته ځم، هلته زما تړاو سته، یو ډول دا خاوره خپله ګڼم. او دا خبره ماته په دې خاطر معنا رسوله، زه یو ځل تللی پاکستان ته د 3 ورځو لپاره، چې هلته ورسېدلم ما ویل چې زه نور زه چیرې یم، مثلا داسې ځان په هوا کې ګڼئ. نه مې ویل چې مثلا زه پر ځمکه باندې روان یم، حتی که په موټر کې وم ما فکر کوم چې زه په الوتکه کې یم، ډېر بحراني حالت کې وم. چې کله راورسېدلم کابل ته او چې تورخم ته راورسېدم، ما اول کار چې وکړ د خاورې مې ډېره واخیستل، مچ مې کړه او ما هېڅ کله مې دې فکر نه کوی چې زه د یو ورځ خپل خاوره مچ کړم. یا مثلا څوک کولی شي چې غرور دونې مات کړي، سر کښته کړي او خاوره راواخلي ته مچ کړي او دونې نمایشي کار وکړي. وایي ما هېڅ کله فکر نه کوی چې زه یوه ورځ په دې فکر ته ورسیدم چې هغه کسان چې وایي چې والا دلم به افغانستان تنگ شده، این وطن خیلی دوست دارم، مثلا وایي دا نمایشی خبرې وي چې ما پر ټیک ټاک و مثلا پر اینستاګرام و پر فیسبوک و پر خواله رسنۍ باندې اورېدلې. ولې وایي اوس دې خبرو ته زه رسېدلی یم. وایي چې کله ورځ په ورځ دغه احساسات مې پخېږي، زه دې ته رسېږم چې موږ د یو بل ځای پورې تړاو لرو. نو ته هېڅ کله نسي کولی پردی هېواد خپل هېواد وګڼې، بالخصوص هغه کسان چې بیا په افغانستان کې پیدا سوي دي، لکه مثلا فکر وکړئ 24 کلن سوي دي، بیا ځي بهر ته، هغه یو ډول ورته سختېږي. بله به دې یادونه دا وکړه چې د بدو قوانینو تابع باید واوسې او عملا یو مثال وړاندې کوي چې نه پوهېږم مناسب دی که نه. وایي په مکاتبو کې هلته همجنسګرۍ ډېره عادي ده. مثلا که 2 ماشومه سره یو ځای کېږي یا یو بل ته مثلا خوښېږي، که استاد راولاړېږي هغه ته یو څه وایي، استاد ایستل کېږي او هغه څوک چې لیکچر ورکوي، پریزنټیشن ورکوي یا امتحان ورکوي چې ډېر ګرای شي دې شیانو ته یې ډېرې نمرې اخلي. یعنې وایي زه دا اوس خپل د لور لپاره ده، وایي زه ورته څه خبره ورته دغه یم ډیساپوینټډ یم، ورته ناراحته یم چې زما لور به د څه ډول وضعیت سره مخامخ کېږي. او دقیقا په بله نقطه کې دا وویله چې
چې 4 دقیقې نور وخت لرم هغه دا دی چې یعنی وایي موږ هلته بحراني حالت سره مخامخ یو دا بدي وه نو لنډ به راسمه مثبتو ټکو ته به هم راسمه بیا به خپل تاثر پر دې کتاب باندې هم لنډ وړاندې کړم او لیکوال ته به مبارکي ورکړم د دې کتاب او مننې ځینې کوم چې داسې ارزښتمن کتاب یې لیکلی دی او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ما چې کتاب لوستی چې د نړیوالو ژورنالونو خپله څېړنه او د ترڅنګ خپل د سترګو لیدلی حال یې راخیستی دی دا زما لپاره ارزښتمن و او دقیقا ماته مومند صاحب همیشه وایي چې تاسو خپل د سترګو لیدلی حال ولیکئ دا ډېر ارزښتمن کېږي یو ډول خوند کوي چې بالخصوص هغه کسان چې ستا سره مینه لري ستا حس کچ کولی سي نیولی سي مثبت ټکي دا و چې قانوني کډوالي له تاسو سره دا مرسته کوي چې هلته یو قانونمند ژوند وکړي د غیر قانوني شان یادونه یې کړې وه چې مثلا بد قوانین هم لري ښه قوانین هم لري بل قانون دا دی چې بله ګټه یې ول دا ده چې د یو ښه اقتصادي امنیت رواني امنیت خاوندان کېږي تاسو که تاسو هلته کار کوئ دا ول چې زه یو افغان یم هلته ولاړم په یو فروشګاه کې اوس کار کوم وایي زه هیڅ وم ما د صفر کار شروع کوي او د استرالیا نیوزیلند قانون په هغه وخت چې زه تازه تللی وم او انټرویو مې ورکوله ټیټترینه معاش $45,000 و زه ولاړم ول 5 ورځې وروسته ما ته زنګ وایي چې راسه قرارداد امضا کړه وایي چې کله ما قرارداد امضا کوی $50,000 و ما پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه $50,000 سوه $50,000 څنګه ډېر سوه وایي په دغه موده کې چې موږ او ته په تمه پاته وو قانون بدل سو چې ټیټ معاش باید $50,000 نو بنان د ډېر راحت کولی سو چې ما ته وایي چې وروره $45,000 دي خو نه ټول خلک هلته قانون ته تابع دي او بله مهمه خبر دا ده چې تعصب بیخي نسته سپین تور یا هر ډول نژاد چې دا تعصب ول نسته او دا مثبت ټکی و زه نه پوهېږم په نورو هیوادونو کې څنګه دي ولې د خپل نظر دغسې وړاندې کوي په اوکلانډ کې او دې ترڅنګ بله مهمه خبره چې یادونه یې وکړه وایي د دینونو ازادي ده تاسو راحت کولی سئ خپل مدیر ته وایاست چې زه د جمعې پر ورځ ځم لمانځه ته په روژې کې هم مثلا که تراوت زه د شپې دخوا ځم او په اونۍ کې 2 ورځې زه د شپې دخوا کار کوم هغه 2 شپې زه نسم راتلی نو بنان وایي موږ نور هم کاران بیا شفټ کوله زه به تلم خپل لمانځه او تراوت ته بل مهم فکر کوم چې څو مهم ټکي وه چې په ذهن کې مو چې باید یادونه مې کړې وای چې کړې مې ده فکر کوم خوشحاله وم چې دلته وم هېڅ وخت مې فکر نه کوی چې په یو داسې مهم ځای کې خبرې وکړم او فکر مې نه کوی چې داسې ارامه وکولی شم خبرې وکړم ځکه زه ډېر ځایونه نه یم تللی ډېرې خبرې مې نه دي کړې زه یوازې د یو څو خپرونو پروډیوسر یم او عادي سړی یم ډېر خوشحاله وم چې دلته وم مننه سلام پر تاسو خوشحاله یم چې نن د ځوانانو سره داسې یو ګروپ سره مخامخ یم چې هغه خپله لیکوالان د کتاب سیاري کې د قلم باندې کار د معرفت او پوهې څښتنان دي راته د ویاړ ځای دی منم چې د ما د غره په سر واورې پرتې دي زه نور زوړ یم ولیکن ډېر دردونه لرم یو شی یادوم پیش د پیش نه چې د کتاب په ارزونه او مسایلو باندې راشم خبرې وکم تاریخ حقیقتونه د ما د ټولنې هغه دردونو ته اشاره کوم چې په څو لسیزو کې موږ پکې سوځو په داسې عمیق بحران کې ښکېل یو چې نه سر لري نه پای هم ګټې لري هم توان دا چې وخت کم دی او د جناب ډاکټر صاحب په دردونو چې عملاً یې لیدلي وو ډېرې خبرې یا د کتاب مورد باندې جناب ډاکټر صاحب تبصره کو نه غواړم چې ډېرې تکراري خبرې وکړم ولیکن لوی شاعر زموږ د ادب او د معارف د عرفان د تصوف د فرهنګ کډوال جلال الدین بخلخي وایي خام وم پوخ شم سوځم زه اوس پلان د سوخت او سوځېدو کې یم ځکه هغه درد چې زما په ټولنه کې دی د هغې نه رنځ وړم جناب ډاکټر صاحب هدامل ته لکه څنګه چې تخلص یې ښی دی نړۍ مننه او دا هېواد داسې شخصیتونو ته ضرورت لري مبارکي وایم واقعا چې هغه شی چې ده په دغه سفر کې تېر کړي دي ګټې تاوانونه یې کې لیدلي دي په دې کتاب کې ډېر په صلیح ادبیاتو روانو ادبیاتو عامیانه ادبیاتو چې هر لوستونکي دپاره ډېر خوندور دی ما ته قدرمن صفي الله جان نن راکا سبا مې پیش د شیر خوړلو نه شیرو پې وکړه
غرمه چې شوله براشه تکله تیاره ده ما کتاب مې پای ته رسولی چې خلاص یې نه کړم نه درځم نو پې تېر شوی یم په هغه شکل چې کتاب کې تحلیل کېږي تدقیق کېږي ما داسې نه دی لوستلی ولکه من حیث د یو زاړه متقاعد سپین ږیري چې ټول عمر مې د کتاب سره انډیوالي درلودله سخت عاشق یې د کتاب کړلم او دغو دردونو چې زما په ټولنه کې وجود درلودله ما درته وویل چې دا کوچوالي کډوالي کوچېدنه هجرت دا زما په هیواد کې نوی نه دی تاسې د هیواد تاریخ ته لږ وړاندې ولاړ شئ د افغانستان لوی شخصیتونه د لوی بحرانونو په اثر باندې کوچېدلي دي د چنګیز جنایت و جرم په څورکلن کې مولانا د دې وطنه بې وطنه کړلم د ساسانیانو د پاچاهۍ نابودۍ لوی ابن سینا د دې وطن څخه فراري کا چې د دواړه د نړۍ معتبرترین دانشمندان د علم او د معرفت تېر شوي دي وروسته دغې نه زموږ قدرمند سید جمال الدین افغان چې د دی په څېر باندې څېره ده هم کډوال شوی دی زموږ په هیواد کې کډوالي نوې نه ده د څو لسیزو بحرانونو په منځ کې عجیب ادبیات راغلل څوک ورته کډوال ویي څوک ورته مهاجر ویي څوک ورته کوچېدلی ویي څوک ورته بېځایه شوی ویي خو درد د یوه افغان دی قدرمنو راشئ دغه درد مشترک و نن دنیا یو کلی دی یو شی درته وایم چې لطفا د معرفت نه بیرون مه وځئ په هیڅ ځای د قرآن کې الله نه دي ویلي چې انا زه رب د مسلمینو یم هغه انسان ته خطاب کړی دی راځئ اول انسانان شو انسان هغه وخت انسان کېدلی شي چې د علم معرفت چوښتن شي په حیواناتو فرض نشته دی نه سنت شته پې نه واجب پې شته نو علم په هغه چا باندې روا دی چې هغه علم ولري فرضیات په هغه چا باندې روا دي چې هغه علم ولري نو که موږ د علم د کتاب سره انډیوالان شو او دغه چوښتن شو منم چې زموږ ټولنه بدلون پیدا کوي درې لوی ستوري د دې مځکې چې ما در معرفي کړل دا نن په نړۍ کې هغه شخصیتونه یادېږي چې نړۍ پې افتخار که افغانان خو پرېږده که څه هم تر اوسه پورې موږ معتبر سند نه لرو زما بلخي رومیان یې دعوه کا چې رومی دی ترکان یې دعوه کا چې ترکی دی ایرانیان یې دعوه کا چې ایرانی دی همدغسې نن د موږ ډېر شخصیتونه ډېر خوشحاله یم جن په داسې غونډه کې چې خپله لیکوال هم ناست دی بیا هم ورته مبارکي وایم د جمهوریت په پاچاهۍ کې هېڅ مې د یاده نه وي په انترکانتال کې یوه غونډه وه یو راغلی ځوان د لندن د اکسپورټ نه نوم یې واخلم که وانخلم ډاکټر علي وردګ ول موږ په اکسپورټ پوهنتون کې 28 نفره استادان یو یو نفر د لغمان دی د پښتنو نو ټول وردګ یو هیڅ چا په واسطه نه یو مقرر کړي وردګ په افغانستان کې هغه قوم دی هغه ولایت دی چې زامن یې اولادونه یې مور یې اګی خرڅوي چرګه خرڅوي پلار یې کچالو خرڅوي دته د تحصیل زمینه برابروي د دې نه انکار نه کړئ نو زما غوښتنه د تاسو نه من حیث د یو پښتون دا ده د دې ټولنې تاسې غواړئ یا نه غواړئ دا بحران راغلی دی نن ډېر داسې بې ضمیره انسانان شته دي چې په افغانیت شرمېږي وایي زه افغان نه یم او سیاسي مبارزه هم که زه ایران دی ته یم نو ته چې هویت نه لرې د هویت څښتن نه یې بیا څنګه د افغانیت نه انکار کړي خی څوک یې ته چې په دې مځکه کې دړولي دي په هر صورت زه سیاست څخه غرض نه لرم درد مې چې درته وویل چې زه ته سوځمه پې دردېږم هغې ته اشاره کړم یوه ټولنه هغه وخت خوشبخته ټولنه ده چې په هغو کې فرهنګي انقلاب وجود ولري ما خو اوله عرض درته وکړو زما د کتاب سره انډیوالي ده زه لیکوال نه یم هغسې څو کرښې چې تقاعد شولم او په دوکارۍ کې چې شته دي خاورو ته بېغونه څه راشه ده یاداشت که په دغه ځوانانو کې اوس یو ناست دی نوم یې نه خلم کور یې د آباد زه یې تشویق کړلم ورته را ده یاداشتونه یې موږ در کتاب یې کړو
اوس یې سم سه یو شپږ اوه کتابونه مې لیکلي دي یو چاپ شوی دي نور داسې ټپ پراته دي او کتابونه هم داسې درانه کتابونه دي چې داسې وښوروې سه مځکې ته څه ټکان ورکوي زه ایران پاتې یم چې څه بلا اخته شولم اوس یې نه چاپولی شم نه یې پرېښودلی شم په هر صورت باندې راسم بیا هغې خبرې ته چې درته ومې ویل یوه ټولنه هغه وخت خوشبخته کېږي چې په هغې کې فرهنګ ژوندی وي دا د ما ځوان ډاکټر جان سخت دردونو ته اشاره وکړه زه خو ځکه ډېر دردونه لرم باور وکړه د ما د خپلوانو نه یو څوک دي کیسه یې نه درته کړله ډاکټر دی د یوه تره ځای په لندن او په امریکا کې دی د دې زمن هم ځوانان ممثلین دواړه یې ولېږل ځای په ترکیه کې یو یخ وویل صاحب مړی ژوندی ورک شول او بل یې مړ راوړو دا ټولنه خو ډېره سیالۍ هم د بینه یوړله منفي ای کاشکې چې دغسې ځوانان لکه ډاکټر علي لاړ شي بیرون تحصیل وکړي زما وطن ته زه یو بل شی دردور هم درته ویایم زه کتاب دلته مې یاداشت نیولی او 4 کلمې هغه پاتې شولې چې باید په هغو کېدلی وای زه یو شی درته وایم تاسو ټول په دې باندې خبر یې تاسو خبر یې چې نن 4م قدرت په نړۍ کې کوم ځای دی هند د هند لویه سرمایه پیږي د چا د برکته ده د کډوال مهاجر د برکته چې په اروپا او امریکا کې تحصیل کړي زحمت وواسي پیسې ګټي نیمه ځان دپاره کوي نیمه رلیږي هند ته نیمایي عواید د هندوستان د چا د برکته دي دغه مهاجرو د برکت نه چې هغه هلته زحمت وباسي معتبرترین پوهنتونونو کې ښهترین ډاکټران دانشمندان اعلام دغه اوس خو بیا تاسو بیا ورموږ زاړه یو وي چې نور نړۍ یو کلی ده نو راشي په دا یو کلي کې دیوالونه رنګ کړئ یو چې سره یې دیوالان شي چې هغه علم دی هغه دردونه چې ما هم مخکې درته ویل چې زه پې سوځم دا زما پټی زما زخم نشي تداوي کولی یوازې چې ښه تداوي کړیم ډېر خوشحاله یم چې ډاکټر راغلل قاري و ډاکټر دلته کلام الله قرائت کلو ای کاش زما په ټولنه کې ټول دومره بصیرت ولري چې د موږ کاري هم ډاکټر وي ځکه موږ وخت ما کم پاتې دی څومره وخت مې پاتې دی 2 دقیقې ټول هم خبرې ما درته ویل چې ما غوښتل چې په دغه باندې وغږېږم کتاب باندې وغږېږم کتاب ډېر ښه لیکل شوی دی خو چون وخت ډېر دی ما درته ویل چې زه سوځم درد لرم په هغه حالت کې یم چې دا درد باید تاسو ځوانانو سره شریک کړم یوه ټولنه هغه وخت خوشبخته ده چې ځوانان یې آگاه مدبر با تصمیم هوډ لرونکي وي که زما هم په اول کې د تشریفاتو نمونه وانخیستل په اجازه باندې خبرې ونه کړې خو تاسو مې ټول په یو معرفت کې گیر کړئ چې حل د کلام کتاب معرفت او علم یې دا هم بس دی او دا توکل لرم که غواړئ چې من حیث د ښه افغان افتخارات ولرئ راځئ په علمي لحاظ دغو ټولنې ته بدلون ورکړو په 20 کالو کې دومره تور ډالر راغلل چې تاسو یې شاهدان یئ ښه دي تور ډالر هم بد نه دي ولیکن په سوال دا دی چې موږ ضرورت لرو خپلو ننګولو ته خپلو افتخاراتو ته خپل غیرت ته خپل امکاناتو ته که دغه امکانات موږ ونه لرو قبول کړئ چې موږ ټول ژوند دپاره ډېر خوشحاله یم بله غونډه کې هم یو 2 کتابونه یې ماته راکړل دواړه لیکوالان هلته ناست وو یوه تاریخ لیکلی وه گرچه ما صفی الله جان ته شکایت هم وکړله ما چې وروره زه خو د جملې د هغو خلکو نه یم چې تر اوسه پورې هم ډیوران نه پېژنم د وطندار د ما لږ اشتباه کړې ده ډیوران یې پېژندلی دی ما مړ کې خو ډیوران مار ته یادوئ من هم چې موږ به کله کله داسې څوک غلي وي چې د سیاسي ملحوظاتو باندې به لږ ګرفتک ویلی وي لږ شی به ونډ ویلی وي استفاده به یې کړې وي ولیکن افغان دغه لحظه دغه د کوزو تاسو خوشحاله کېږئ خفه کېږئ د ما دپاره قدرمند دي کوزو پښتنو چې مبارزه کړې ده موږ نه ده کړې کوز پښتانه چې قرباني ورکوي موږ نه ده ورکړې په هر حالت کې افغان دی راشئ افغانان وبوسو خبر لنډ کم بیا هم ډاکټر صاحب ته مبارکي ټولو نه مننه هیله ده چې زما په چټیا باندې خفه شوي نه وئ ډېر تشکر د سفي الله نه
الله دې توفیق وکړي چې د پښتنو په هر منطقه هر ناحیه کې داسې علمي مرکزونه جوړ شي چې ځوانان کې ټول شي هغلته د زړه دردونه هیله او امیدونه کې وړاندې کړي. ډېر تشکر، ډېره مننه، ډېر تشکر. د صاحب خبرو واقعي متاثره کړلو. همداسې د ډاکټر صاحب کتاب کډوالي د یو لیکوال لپاره فکر کوم زه یو عادي لوستونکی یم. د لیکوال لپاره کله چې یو لیکوال په کوم موضوع باندې کار کوي یا غواړي چې یو مثبت پیغام خپل ټولنې ته انتقال کړي، نو د موضوع انتخاب ډېر مهم دی. یا هغه څه چې په یو ټولنه کې اشد ضرورت دی، ډېری لیکوالان زموږ خاص کر زه چې ګورم پښتو کې هغه ته توجه نه کېږي. بیا یو بل موضوع ته راځم چې ناصر صاحب یادونه وکړه چې دلته داستاني ادبیات چې دي ډېر لوستل کېږي، مثال خاص کر څېړنې یا هغه علمي موضوعات چاپي او ناچاپي چې دي، دا واقعیت دی چې د هغوی ژبه سخته ده. داسې کلمې یو لیکوال کاروي چې یو متوسط لوستونکی په علمي لحاظ نه، متوسط لوستونکی نشي کولی په اسانۍ ترې اخذ وکړي یا هغه څه چې دی په تلاش کې دی هغه ته ځان ورسوي. د ډاکټر صاحب کتاب مې چې نو زما سره د کتابونو په لیست کې د مارچ 10 تر 15 د سره د وخت و. مومن صاحب وویل چې یو ځل کتاب ولولم. کتاب هغسې چې ما تمه وه چې ممکن ما ډېر مصروف کړي، هغسې د لیکوال ژبه ممکن دغسې سخته وي چې زه ونه شم کولی هغه ولولم. خوشبختانه ووایم د یو ادیب یا یو لیکوال یا یو مترجم په صفت چې کتاب هغسې ډېر لوړه ډېره ښایسته ژبه او ډېر په هنري نثر لري. کله چې کتاب لولې فکر نه کوي چې دا یو دغسې څېړنه ده چې په کې څه شوي دي هغه ټولنې ته یا خاص کر لوستو ته لپاره یا هغه معیار نیول شوی دی چې دا کم قشر ته لیکل شوی دی. کتاب نثر ډېر خوندور دی، جملې لنډې ډېر پرمعنا دي او ډېر ښایسته تسلسل لري. زما ډېر خوښ شو او فکر کوم چې دا پیغام یا دا کتاب د هر کور د هر کورنۍ هر غړي ته ورسیږي، ځکه ممکن موږ دغسې افغان زه په خپله چې زه پېژنم ملګرو دغه سرکل کې زه ګورم دغسې څوک زه نه لرم چې هغه دا تصور ونه لري چې دی د مهاجرت ونه کړي یا کډوالي ونه کړي. هغه بیا کډوالي نو ځینې دوامدمې اوږدې دي، ځینې هم مثلا د کم وخت لپاره دي. هر سړی یا هر انسان په فلحال زموږ په ټولنه کې موجوده همدا تصور لري، همدا فکر کوي چې دا یو ځلې خارج وګوري یا تجربه وکړي. نو د هغو لپاره کتاب ماشاءالله زه یو لارښود ګڼم، یو ژوندی لارښود یې ګڼم چې هر کور یا هر هغه والدین چې دي یا موږ خپل ماشومان لرو هغوی لپاره څنګه دی هغه ستونزې چې موجودې دي موږ ډېر څه په نظر کې نیسو، مګر منفي چې دي هغوی ته موږ توجه نه کوو. مګر یو ژوند ډېر مهم دی. یو انسان څنګه پروردګار داسې خلقت کړی دی، داسې یو جوړښت رامنځته شوی دی، یو ژوند چې له منځه ځي یا هغه دوام کوي. دا دواړه د ژوند په ژورو کې ډېر لوی مفهوم لري. موږ وایو چې هر انسان په خپل دننه کې یو نابغه دی، مګر داسې ډېر نابغهګان موږ څنګه په دې لارو کې له لاسه ورکړي دي. دغسې چې د افغانستان په خیر و، د ټولنې په خیر و، موږ هغوی له لاسه ورکړي دي په همدې سختو شرایطو په مخ څنګه دی لارو کې. نور خبرې زه نه اوږدوم، ډېر څه مې وویل فکر کوم. د کتاب نثر چې دی خاص کر زما چې ډېر توجه وه نثر ته، زما تمه نه وه ډاکټر صاحب سره چې دغسې زه به دغسې نثر سره مخ کېږم. ډېر خوندور و. ډاکټر صاحب سره مې یو ځلې ناسته شوې ده، مونږ فکر کوم خبرې کړې په داستاني ادبیاتو او لنډ بحث هم په تصوف درلوده. نو واقعیت ډاکټر صاحب خدای دې ورته عمر ورکړي. خوشحاله یم د دې کتاب، خاص خوشحاله به دې یم چې یو بهترینه موضوع چې اړتیا وه، داسې موضوع چې بیخي زیات ضرورت و، ډاکټر صاحب خپل کلم خورولی دی او واقعیت یو ښه نتیجه یې ماسته راوړې ده. او زما هیله له ټولو ملګرو دا ده چې دا کتاب تر کوره تر هر والدینو تر هر کورنۍ پورې ورسوي، تر څو هغوی پوه شي د هغوی ماشوم چې یا په خارج کې دی یا غواړي خارج ته لاړ شي، یا کډوال دی یا غواړي کډوال شي، هغوی ته دغه څه چې موجود دي، هغه ګواښونه چې لري او هغه څه چې هغوی د هغوی فایدې دي، د هغوی ګټې دي، هغه په نظر کې ونیسي، خپل سفر انتخاب کړي. قربان مې شمه، ډېره مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
ډېره زیاته مننه چې نن تاسو دلته حضور لرئ او ځکه رښتیا ووایم ما داسې تمه نه لرله چې مثلا دومره مثبتې خبرې د کتاب په اړه زه واورم. علتونه یې مختلف دي. یو ځانګړی او اساسي علت دا ده چې ځکه چې زه خپله د کډوالي یو بېلګې ما په افغانستان کې ښوونځی نه ده لوستلی او که لوستلی مې هم دی یوازې 3 ټولګي ما په بغلان کې لوستلي دي. نو چا چې مکتب په بهر کې لوستلی ژوند یې اکثر مطلق کې چې په بهر کې تیر کړی وي نو زه فکر کوم چې په ژبو کې ستونزې حتما لري و هرومرو یې لري. نو ډېره مننه چې تاسو دغه د لیکلو طرز او شیوه چې مثبته پیدا کړې ده. او بل علت دا ده چې زه د مسلک نه د داسې کتابونو لیکوال نه یم. زه ما سیاسي علومو زده کړې کړي شاوخوا 12 کاله په دغه ډګر کې پاتې شوی یم او که چیرې ما له منګل صاحب سره د ادبیاتو په اړه خبرې کړي یا د سویلیز اسیا په لیټریچر باندې خبرې مې کړي هغه علت دا ده چې ما 25% د دغو زده کړې کړي نو او علت به یې هغه نو د سیاسي علومو د متعلم یا د زده کړو متعلم په توګه او په ځانګړې توګه چې تاسو په آلمان کې زده کړې کوئ نو هغه ستاسو د ژبې یا د تورو کارولم ډېر فلسفه‌ایي او مغلق او پیچلی وي. دا شاید د آلمان د ټولنې یو ځانګړی وي چې دې ته وایي چې دا د فیلسوفانو هېواد دی موږ هره خبرې هلته ډېر مغلقې کوو. نو زما هڅه زیات په دې وه چې مثلا ما نه مغلقه نه شي او که زه تاسو ته یو راز ووایم شاید چې خدای دې وکړي تاسو ونه خاندئ زه په کورنۍ کې شاید تر ټولو ښه پښتو زه خبرې وکړم که څه هم ژوند په بهر کې تیر شوی دی. نو بیا هم تاسو ټولو نه مننه. زه به ځکه چې موقع مساعده ده دستور هم دی زه به اول د اکسوس خپرندوی نه مننه وکړم او د مومن صاحب نه مننه وکړم چې دوی دې هڅې کړي تر څو دا کتاب په دغه شیوه چې دی خپور شي او زه خوشحاله یم چې په داسې یو موضوع چې دغه اړتیا او اهمیت ته اشاره وشوه چې موږ په ټولنه کې لرو دغه کتاب لیکل شوی دی. خو هر کتاب چې یو لیکوال لیکي او غواړي چې ولیکي حتما یو انګیزه لري. زه هم د دغه انګیزو نه زه مبرا نه وم نو ما ته که زه اوس یې راټول کړم 2 بنسټیزې انګیزې چې ما ته د کتاب د لیکلو نه مخکې را پیدا شوې یو البته شخصي انګیزه وه او بل هغه علمي یا اکاډمیک انګیزه وه. شخصي په دې چې څنګه چې ما مخکې مو ویلې زما ژوند ډېر په کډوالۍ کې تیر شوی. پیل کې ماشومتوب کې چې پلار د خدای وبخښي زخمي و مونږ پاکستان ته کډه وکړه او ما لومړی اول دوم دریم ټولګي ما پاکستان کې لوستلي شخصي مکاتبه کې پېښور کې. دغه نه وروسته چې زه بغلان ته راغلم کورنیو جنګونو ناخوالو دا زمینه نه برابروله چې موږ مکتب ته لاړ شو. څو کاله موږ مکتب کې نو او بالاخره همغه 6 او 8 ټولګی ما بیا په بغلان کې لوستلی او دغه نه وروسته د 2000 کال نه را په دې خوا زه په آلمان کې ژوند کوم مکتب ما هلته لوستلی. نو چا چې مهاجرت تیر کړی وي د پردیتوب او یوازیتوب احساس ورسره وي او دا احساس تل هڅوي چې باید یو شی ولیکي. خبرو ته خو موږ وخت نه لرو ځکه چې څوک مو مخې ته نه راځي چې ټولو سره موږ وغږېږو مجبور یاستو چې ویې لیکو. شاید موږ په محض کې ځینې کسان وایي چې خپل مهاجرت کړی دی پوهېږي چې مهاجرت څه ته وایي. تاسو چې سهار راپورته کېږي د کور کلي یاد د ورور یاد د ملګرو یاد د خوړو یاد د کلي سپیري کوڅو یاد د هغه
ملګری دي تر څو چې بیرته تاسو راځي تخت ځان شوي بېګا ودې کېږي دا تاسو ملګری وي یعنې ذهني تاسو دغسې یو شیبه هم نشي پیدا کولی چې پرته له دې نه چې په هیواد باندې یا هیوادوال یا کورنۍ باندې تاسو فکر ولګي دغه هم یو شخصي اړخ و چې ولې دا کتاب باید لیکل شوی وی علمي انګیزه د یو چټک نظر د کتابو باندې ما ته داسې برېښېده چې کډوالي باندې څه نه دي لیکل شوي البته په افغانستان کې په ځانګړې توګه بیا د پښتو په ژبه کې او د افغانستان د کډوالۍ تاریخ ته په کتو څنګه چې آیسه متنم ورته اشاره وکړه څنګه چې باید لیکل شوی وای یا باید وي نه دی شوی په افغانستان کې نو د دې مستند کولو له خاطره دلته یو هڅه باید موجود وي موږ کډوالي کوو خو د کډوالي په اغېزو باندې موږ سر خلاص نه دی پایلې ته متوجه نه یاستو پښتانه چې 140 کاله شاوخوا استرالیا ته تللي اوس پښتو خبرې نه کوي یا کرزی صاحب چې راجستان ته تللی و خلکو سره چې ناست و هغه میرمنو سره د هغې د پښتو زده نه وه دا د کډوالۍ یو اغېز دی یو پایله ده نو دا داسې شیان دي چې لیکوالان باید هغه مستند کړي او ویلي کړي تر څو راتلونکي نسلو ته دا پاتې شي انځورونه ځي و راځي چې موږ یې ګورو توفی چې راځي د بهر یا مثلا پیسې چې راځي دا مروري مسله ده عبوري ده په دې کتاب کې ما اشاره کړې ده په یو برخه کې چې زه شاید ځکه چې په بغلان کې پیدا شوی یم زیږېدلی یم او تللی یم ذهنا آماده په دې اوسم چې خپل افغانتوب یا پښتونولي په لویدیځ کې وساتم خو د خپل د زوی او لور تضمین زه شاته نشم ورکولی چې هغه پاتې شي هغه بیا نه نو داسې شیان ته باید مستند شي چې خلک پوه شي چې کډوالي څه معنا ورکوي کډوالي خو ډېر علتونه لري په علتونو موږ بحث نه کوو ځکه چې د کتاب موضوع هم د علتونو نه وه موږ چاته دا سپارښتنه هم نه کوو چې کډوال دې نه شي موږ د خلکو د دردونو واقف نه یاستو هر څوک هیواد ته خپلو ستونزو ته په بله زاویه ګوري نو فلهذا په دې اړه موږ چاته سپارښتنه نه کوو خو کوم شی چې هلته د کډوال په توګه سړی تجربه کوي هغه ته کوشش مو کړی دی چې په دغه اثر کې اشاره ورته وشي نو دغه هغه موضوعات دي چې په دې د دغه موضوعاتو پر مبنا په دې کتاب کې په ټوله کې د کډوالۍ 4 اړخونه څېړل شوي دي اړخ البته دې له خاطره چې کله چې یو کس کډوال کېږي دغه د پیل او چې ځي تر یو ځای پورې کوربه هیواد ته چې اوس مهال لویدیځ دی اکثرا تر هغه ځای پورې او موږ ورته کتلي دي او څو اړخونه ورته څېړلي دي ځکه چې د کډوالۍ خو انتها نشته نو هغه به وي دا لومړی اړخ د ریښو پرې کول دي مثلا یو کس چې دا جرأت کوي کور کلی خوشي کوي دا شاید په پیل کې ډېر ساده ښکاره شي خو دا ډېره لوړه بیه هم لري او جرأت هم غواړي کور پرېږده کورنۍ پرېږده ارام ژوند پرېږده تر یو حده پورې په ځانګړې توګه چې سړی ځوان وي بیا لاړ شه داسې یو هیواد ته چې ته نه پوهېږي چې ستا انتظار هلته څه شی لري لویدیځ ما ژوند تېر کړی 40 کاله شاوخوا ډېر ستر هیوادونه دي دودونه یې ډېر ستر دي فرهنګ والا کسان دي زغمل ډېر سخته دی
او بالخصوص نالوستي کسان او هغه کسان چې د خپل په فرهنګ باندې خپل هم استوارني هغوی ته تلل او داسې ټولنه کې ځان مومول ډېره شاید سخته تمام شي. نو دا په ټوله کې یو داسې یو اړخ دی د کډوالۍ چې سړی باید ورته متوجه شي. او دا چې مثلا موږ ته د زمینې برابره نه دي، موږ کوشش کوو چې په هغو لارو لاړ شو چې کوم لارې قانوني نه دي، خطرو سره مخامخ کېږو. ایسه مخکې ورته اشاره وکړه چې 2 کسان له منځه تللي، ارقام موږ څخه نشته، خو موږ پوهېږو چې ډېر خلک له منځه ځي، د افغانستان ځي، د نورو هېوادونه ټول. کله چې زه کډوالي کلمه کاروم، تاسو لطفا د افغانستان په اړه یوازې فکر مه کوئ، نور هېوادونه هم دي، د هغه ځای نه هم خلک ځي. نو ډېر خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي، ځینې پښې یې ماتې وي، لاس یې مات وي، راشي رواني تکلیفونه یې لیدلي وي. یو کس چې رواني تکلیف ولري او ذهني شکنجه شوی وي، نو هغه به څه وشي کولی چې ځان په فرهنګ د اړخه په اروپا کې ځان پیدا کړي. دا یې بل اړخ دی د کډوالۍ. او بیا چې لویدیځ ته راشي، څنګه چې ما اشاره وکړه چې لویدیځ ډېر ستر فرهنګونه لري، د هغه زغمل هم هر چا ته ساده کار نه دی. هغوی د خپلې لارو چارې لري، د ادغام مسله ده. حکومتونو طرحې وړاندې کړي دي چې څه رقم باید کسان ته ښه زمینه برابره شي چې په ټولنه کې برخه واخلي. او په ټوله کې دا هغه شیان دي چې د کلتوري اړخ نه بیا په کډوالو اغیز کوي. دا بیا داسې یو حالت هم دی چې یو کس چې راشي ویې ګوري او داسې ستونزو سره مخامخ وي چې توان یې ورته پوره نه بیا ناهیلي شي، ځکه چې ټول کډوال هیلو سره راځي او دا ناهیلي دوی رواني حالت باندې اغیز کوي. په دې کتاب کې ځینو ځایونو کې د یوازیتوب کلمه کارول شوی چې سړی به ځان یوازې احساسوي. ما پس له دې نه چې د ډاکټرانو نه زه فارغ شوم، ما په برخه کې کار کوم چې ما سروکار کډوالو سره و. ما څخه به چې لیست راته، په هغه لیست کې ډېر داسې کسان وو چې رواني تکلیفونه یې لرل، چې تاسو به شفاخانې ته تللی او د هغې احوال به هم چې اخیسته، نو پوهېدلی چې دی په دې ټولنه کې ناکامه پاتې شوی دی، یوازې دي، هیلې نه دي پوره شوې. او دا چې اشاره هم ورته وشوه چې د ځینو مسایلو پر مبنا تاسو ځئ چې باید کار وکړي، پیسې راواستوئ یا درس ووایي او درس ونه شي ویلی، دا ټول هغه شیان دي چې سړی همدغه یوازیتوب ته اچوي او ډېر خطرناک حالت دی چې په اروپا کې موږ اکثره متوجه شوي یاستو. او دا چې په اوږدمهال کې کډوالۍ د کلتوري اړخ نه څه اغېز لري، په دې کتاب کې هم بحث شوی دی. موږ غټ کلتورو سره هلته مخامخ یاستو. که موږ هر څومره هڅه وکړو هلته نهادونه دي، جوړښتونه دي، سیاسي جوړښتونه دي، ټولنیز جوړښتونه دي چې که موږ ځان ترې وژغورو، خو موږ ماشومان ځان ترې نشي ژغورولی. هغه مجبور و مکلف دي چې د هغې اغېز لاندې راشي. په وړکتون نه نیولې تر پوهنتونه پورې دا ټول هلته جوړښتونه دي چې کولی شي د ماشومانو باندې اغېز واچوي. یو سخریه جمله ما په کتاب کې کارولی چې اکثرا والدین په دې خوښ کړي چې زمونو ته داسې زیګ زیګ نومونه ورکوي. د هر ځای چې راغلي ایرانیان ډېر ناسیونالستي نومونه ورکوي، هسې موږ افغانان هم دی چې داسې نومونه ورکوي. نومونه ډېر نامخدا درانده دي، خو کور ته چې لاړ شي ورسره وغږېږي بیا له بده مرغه نور شی پکې نشته پرته له د نومه. او
بله بیلګه البته افغاني جامې او دا شیان وو خو دا په ټوله کې علم ښودلی چې کله یو کس چې مثلا له هېواده وځي هغه دغه خپل هېواد خپل کلتور یو کلمه انګلیسان ورته کاروي چې رومنټاسایز یې کوي هغه عاشقانه هغه ته ګوري خو دا لید د یو پلار لید ده چې په افغانستان کې ژوند کړی دا لید د یو مور لید ده چې په افغانستان کې ژوند کړی ماشوم خو کمبخت پې نه پوهېږي نو چې ګند افغاني ورته راوړی وای شوی هغه یې اغوندي په مجلسو کې ویسي نو دغه اغېزې دي چې موږ ورسره لاس و ګریوان یاستو هلته او په پایله کې یو اړخ چې زه ورته متوجه یم هغه البته په افغانستان کې دا ده چې نه یوازې افغانستان کې په ټولو غریبو ټولنو کې دا ده چې سیاسي جوړښتونه او سیاسي جوړښتونه دا امکانات نه لري چې ښه ککرې وساتي ځکه چې دنیا داسې شوې لکه کلي غوندې زه ډاکټر یم ما سره که ټولنه ښه برخوردونه کي شفاخانه ښه برخوردونه کي امکان لري چې یو بل هېواد ما ته ښه پیسې راکړي زه هلته لاړ شم بیا ځکه انجینر یم دا شیان شته دي دا وځي او اغېزې مثلا په ټولنه کې ده او بل دا چې دغه د تک څپه چې دغه څو کلونو کې راغلی ده د افغانستان نه دا خپله په کور و کلي کې یو رقم نامشروع رقابت ته اوښته دی چې دا خپل هم اغېز لري دا اوږدمهال اغېز هم لري او لنډمهال اغېز هم پکې شته دی نو دا ټول هغه اړخونه دي چې په دې کتاب کې راغلي دي او زه هیلهمند یم چې هر یو به چې لولي د خپل اونست څه ورته ریویو ورکړي صادقانه خبرې دې پې وکړي ځکه چې دا هم زمینه ماته برابروي چې راتلونکي کتابونو کې زه ورسره پام وکړم او کم از کم کني د خپل پښتو خو بهتره کړم کور ودان ډېره مننه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لومړی خو په دې ډېر خوشحاله یم چې زموږ په منځ کې داسې یو څوک شته چې ځوانان لیکوالان او د فکر څښتن خلک راټولوي او په یوه موضوع باندې بحث کولو ته اړ کوي په دویم قدم کې دغه د نامو په اړه یا د تخلص په اړه البته یوازې د نامو په اړه وطنیار صاحب بحث وکړ خو د لقب یې چې وطنیار دی دغه کتاب په لیکلو سره د واقعا دغه خپل لقب یا خپل تخلص حق ادا کړی دی و زما نوم محمد یاسین امین دی که زه امانت ساتونکی نه وم نو د تخلص مې هسې بې معنا دی همداسې نور نومونه دي که نه نوم په یوه روان وي او عمل فکر نظر عقیده په بله نو د تاسو نه ډېره مننه چې دغه وطني مینه مو په حقیقت او واقعیت بدله کړې ده په عمل کې په لومړي ګام کې ناصري صاحب د کتاب په اړه چې په کتاب کې په کومو موضوعاتو باندې بحث شوی دی معلومات وړاندې کړل که څه هم چې دغه کتاب ما نه دی لوستی خو عنوان یې ډېر راته په زړه پورې په دې خاطر دی دا جمله دا کلمه دا به مې لیدلي وي ډېر به ورسره مخامخ شوی وم خو تر دغه عنوان لاندې کتاب ما تر اوسه نه دی لوستلی ممکن لیکل شوي وي ممکن مقالې لیکل شوي وي زه به په لوست باندې نه وم توانېدلی یا به نه وم ورسره مخامخ شوی د موضوع انتخاب دا د وطنیار صاحب یو بل ښه اقدام او ښه تصمیم دی چې په یوه ډېره مهمه او اړینه موضوع باندې بحث کړی دی زما خو زړه دا و چې لومړی په دې اړخ باندې ډېر وغږېږم چې ولې خلک کډوالۍ ته مجبورېږي هغه حالات او شرایط موږ تاسو ټول درکوو خو یوه خبره وطنیار صاحب په د آخر کې وکړله چې سیاسي جوړښتونه د کار ککرې با استعداد ککرې
ډېر وخت نشي خپلولی، نه یې شي ساتلی. ډېر کم وخت په داسې کیږي چې نه به شي تحمل کولی، خو حقیقت دا دی چې نه یې شي ساتلی. ځکه چې چېرته قدر او عزت او درنښت نه کېږي نو بیا مجبور دي چې یوې خوا ته به ځي. هغه عوامل یې معلوم دي، د تعلیم نشتون او توجه نه ورته کړل، ښه دنده نه موجودیت، د ښه تنخوا یا معاش نه موجودیت او ټولنیز شرایط، د خلکو فرهنګ او کلتور او اعمال دا ټول اغیز او تاثیرات ورباندې لري. ودان صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې، کور یې د ودان وي. هغه عوامل، هغه مثبت اړخونه چې په کډوالۍ کې وو او منفي چې څه دي دا ټولو باندې بحث وکړ. خو یوه خبره یې وکړله چې موږ اړتیا لرو کتاب ولولو. که چېرته موږ کتاب ولولو، د نورو د فرهنګ، کلتور، عنعناتو او قوانینو نه ځانونه خبر کړو، بیا پرېکړه کولی شو چې هغلته زما تګ، زما د بچو تګ لازم دی او که نه دی لازم. که زه هلته لاړ شم د څه سره مخامخ کېږم او د څه نه کولی شم په امن کې واوسېږم. نو مطالعه او د کتاب لوست دا ډېر مهم اړخ دی چې باید دغه برخه کې ټول هیوادوال، ټول ځوانان باید تشویق شي. قوانین زموږ او ستاسو په دین کې، زموږ او ستاسو په عنعنه، کلتور، فرهنګ کې بعضې جرایم وي، خو هلته به جرایم نه وي. هغلته به د یوه ښه عادت او یو ښه حق په ډول باندې هغه کار سرته رسیږي. بیا یې تحمل یوه واقعي انسان ته د منلو وړ نه دی که چېرته د ده د فکر او عقیدې سره په ټکر کې قانون موجود وي. همدغسې منګل صاحب د کتاب په نثر باندې خبره وکړله چې تسلسل او د جملو لنډوالی، د جملو وضاحت، څرنګوالی دا ټول په زړه پورې دي. انشاءالله تعالی زه یې دې ته وهڅولم چې دغه کتاب زه هم ولولم. منندوی صاحب یوه خبره وکړله چې کتابونه لیکو، ډلۍ ډلۍ پراته وي، ځینې خو دره درانه دي چې په مځکه یې وغورځوې نو مځکه ښوروي. دا یو حقیقت دی. لکه څرنګه چې زموږ مشر منندوی صاحب دغه ترخه حالت سره مخامخ دی، ډېر دغسې بااستعداده لیکوالان خلک به موجود وي. ټولنیز شرایط او حالات به ده باندې بد تاثیر کوي، په ده باندې به ده ته به منفي فکر ورکوي. اقتصادي شرایط ده ته به دا وخت نه ورکوي چې خپل کتاب، خپل زحمت باندې څه پیسې ولګوي او ولس ته خلکو ته یې وړاندې کړي. ولس به ویني چې مطالعه نه کوي، نو ځکه به د کتاب چاپ ته زړه نه ښه کوي. نو دغه یوه ستونزه ده. الله تعالی دې دا ټولو حل کړي. په مجموع کې غونډه ډېره ښه وه، د ټولو وروڼو خبرې ډېرې په زړه پورې وې. اقدام ښه اقدام شوی، تصمیم ښه تصمیم نیول شوی دی. وطنیار صاحب ته د الله تعالی نه توفیق غواړم چې لا نورو ښو موضوعاتو باندې فکر وکړي او ټولنې ته یې وړاندې کړي. منندوی صاحب د تاسو په راتګ ډېر خوشحاله شوم. ته زموږ مشر یې، په در باندې ویاړو. په هره غونډه کې چې تاسو موجود وئ، غونډه په تاسو درنه وي. الله تعالی دې تاسو ټول مل شي. دعا به وکړو.